کله چې ماته وینا وشوله او ماته پته ولګېده چې د بدر منیر صاحب برسي ده او ایکټر او بس ایکټینګ دا غوي داسې لګېدو چې نیچرل او بالکل هغې کې صدا نه او ډېر زیات او ما دا هم به اورېدل د نه چې هغوی یو مزدور هم و محنت کش هم و نو هغوی په فلم انډسټرۍ کې هغوی ډېر محنت کړی دی نو نن 16 سال وشول خو اوس هم ماشاءالله وګورئ هر څه مخامخ دي بالکل چې په قطر کې په سعودي کې یا په هر ملک انګلند کې یورپ کې په ملیشیا کې په دوبۍ کې په هر ځای کې چې کم ځای کې پښتانه یا هر څوک چې زموږ پلار مینوالي او زموږ مینوالي نو ټولو ته ډېر سلامونه او زموږ پلار خبره وایي زموږ چې یارانې نه همیشه به نه ناني بالکل بدر منیر صاحب خو یو خبره د کاڼي کرښه وه دا ټول مینهناک خلک دی او ټول زما والد صاحب خو دوی ښه پېژني زه به د هغه صفت دوی ته څنګه کوم او لکه هغو هر څه نه خبر دي او موږ به ډېر فخر کوو چې دا خلک موږ یادوي زما والد صاحب یادوي دا زموږ دپاره د فخر خبره ده او ستاسو هم مهرباني چې موږ دلته زموږ نه انټرویو والی نو بالکل ګرانو کتونکو بدر منیر صاحب هغه شخصیت و چې یو خو د پښتو فلم بانی و بل خو هغې دومره کار کړی دی په دې فلم انډسټرۍ کې که هغه د پښتو فلمونه وي که د اردو فلمونه وي که د پنجابي فلمونه وي تر دې پورې چې د انګریزي یو فلم کې هم کار کړی و خو چونکې هغه بیا ریلیز نه شو او مزې خبر دا ده که هغې اردو فلم کې کار کړی دی او که پنجابي کې د پښتو نه علاوه پښتو کې خو الرېډي سوپر سټار و د ون اینډ اونلی خو که هغې پنجابي کې اردو کار کړی نو هغه هم سوپر ډوپر هیټ فلمونه وي او د ټول نه غټه خبره دا و چې مقصدي یو مهنت پکې ښکارېده یو میسج پکې ښکارېده نو هغه شانتي کار زه نه ګڼم چې دا به د هغې نه پس وشي او یا به څوک د بدر منیر تمې پوره کړي حق دی دا د دې حکومت د جیبه نه ځي په کار خو دا د پښتنو حکومت دی KPK دی د پښتو صوبه را دوی له پکار دي چې دا برسي چې دا هر حال چې دا دی په نشتر حال سرکاري حال کې او په سرکاري خرچمانه دي کوي او دوی پکې مهماني خصوصي هم راځي دوی پکې هم راځي لا ښه خوند به پیدا کړي استادانو مقصد ته پوس کوي واړم ډېر خوشحالي چې دا بدر صاحب نسی دی موږ سره میلاویږي او مینه را سره ډېر زیاته کوي او چېرته دا ډیمانډ چاکړی چېرې داسې د بابا یو ډایلاګ درته یاد هغه ډېر زیات وایي او په مخه وایي چې ډایلاګ تاسو دغه ته لاړ شئ پیل ته لاړ شئ او پښتو فلمونو ته لاړ شئ که نه تاسو او کله وایي ډایلاګ یې راته ووایي دغه مشهور بدر منیر صاحب شپاړسم تلینو نو څه ګڼئ چې بدر منیر صاحب چې کومه د هغې د وفات نه پس کومه خلا پاتې شوې فلم انډسټرۍ کې هغه به ډکه شي یا بل بدر منیر به راشي د هغې د وفات نه بعد نه بس خو بدر صاحب بس یو شخصیت هغه چې څنګه لاړ نو بس هغه بس یو مقام هغه ځان له د خلکو په زړه کې پیدا کړی دی چې 14 کاله پس هم په یوازې پېښور کې نه یعنی پوره پاکستان کې چې پوره دنیا کې افغانستان کې یو ځای بل ځای د ټولو ځایونو کې خلک د هغه برسي مناوي خلک د خپل پلار نشي مناولی او د هغه په هکله مناویږي نو د هغه د عوامو زړه کې ځان له کوم ځای پیدا کړی بس د هغه نه تلو نه پس بدر منیر بل فلمونو کې مو ډېر لیدلې او داسې فرسټ ټایم راغلی نو خوشحاله هم یو او غواړو چې بدر منیر صاحب په حواله باندې تاسو موږ له خپله رایې راکړئ چېرې بل بدر منیر به رانشي تاسو په دغه اړه څه وایئ ډېر بل بدر منیر خو نشي راتلی بلکې هغه چې د هغه نه کم بدر منیران دي هم نشي راتلی چې کار نشته فلم انډسټري ختمه شوه اوس به څوک راځي او اوس خو دغه حال دی چې مړه پیسې ورسره یې نار یې وایي زه بدر منیر یم که نه پیسې ورسره نه نو که څومره هم ښه روی ښایسته اکټر یې هغه څوک نه دي صرف د پیسو په وجه بیا اکټر یې باقي بدر منیر چې و هغه قدرتي اکټر و پیدایشي اکټر و هغه ته به کښېنې به سر نه سپورټ مې نه کوم ما ته یو غوړ وده پکې کېناستم او په هغې لپاره هغه سره مې روټۍ وخوړه د هغه لپاره یو زوردار تالي ورکړئ چې دومره تاسو څه ګڼئ چې د بدر منیر نه پس بل بدر منیر به راشي زه به دا خبره وکړم چې دا خو هسې ګپ دی د بدر صاحب نه بل کس نشي راتلی ځکه خو یو دی
ډېر ایماندار مخلص عاجز انسان او ډېر ایماندار انسان همیشه به ما ته زه خپل کار ډېر په ایماندارۍ کوم او واقعي چې مونږ کتل نو هغه به لایټمین سره کیمرامین سره ټولو سره به خپل پیریډ اخیسته هغه ته به سین سمو بدر منیر خو زما ډیر زیات خوښ تر دې پورې چې ما لیدلی هم نه خو زه پرې مین یم زما به تا ته د بدر منیر صاحب یو ډایلاګ ویم جج صاحب لږ او تند او غربت یو طرف ته که جج صاحب نو بیا ماله د مرګ سزا راکه کنې پاره ګلې کې به یو شاګل پیدا شي او دا کیسه به دغسې جاري وي جج صاحب هم دغسې جاري وي ډېر ښه نادر صاحب نادر صاحب چې ډایلاګ وی د بدر منیر نو بالکل هو به هو هغه ګمان پکېږي چېرې توبه خدای توبه چې بدر منیر صاحب بیا راژوندی شو خو مې لږ سلو ویلې چې هلته خلک لګیا دي هغه ټول خلک دې خوا مخ شو چې دا څنګه چل دی څوک لیونی شو که څنګه دا نن چې دا انډسټري یادېږي نو صرف د بدر منیر بابا دی په وجه باندې یادېږي په KPK کې آرټسټ ډېر ګرانۍ سره جوړېدو هغه وخت کې آرټسټان نشي جوړېدي حالات داسې چونکې بدر منیر بابا یو داسې خاندان نه بیلونګ کو چې هغه پلار به دا شیز بالکل نه منو او نه هغه د دې شوق هغه یو عالم یا مولاو جی او دویمه دا خبره چې نن دا انډسټري ژوندۍ ده نو دا صرف او صرف زموږ د اولډ بدر منیر بابا په وجه ژوندۍ ده او نن موږ آرټسټان شو نن موږ فنکاران شو او نن موږ د میډیا وپېژندل شهید خان شو ارباز خان شو جهانگیر خان شو داسې نور هم بلا سټارز دي دغه کې موږ څوک ونه لیدله آیا تاسو ګڼئ ده یا کمی پکاري چې دی راغلي وو نو دا خو د دې بدقسمتي ده لکه دا کم چې سینیر راغلي وو که نه نو دی راله د دې په عزت کې اضافه وشوه د دې خلکو عزت وکړو خلکو څه تصویرونه ویستو خلکو ته تپوسونه وکړو نو دا ځکه چې هغې یو ورځ د دې لپاره مقررولی د اوسني اداکارانو لکه د ینګ اداکارانو نو مر خو هر چاله شته دا خو نه ده چې بس بدر و هغه مړ شو دی به ټول مر جم دي زه خو یم چې تقریبا د 16 سالو شو دا 14 کاله هم وشي نو د بدر منیر غونډه کې کس د دنیا ته نه راغلی دی مخکې او نه به راشي واحد یو بدر منیر چې هغه راغلی او په دې ټول ملک باندې د هر چا د پښتنو په زړه باندې خصوصي هغه راج کړی دی بالکل هغه پنجابیان هم منلی و چې بدر منیر دی حقیقت دی چې هغه یو شمېر د اردو فلمونو کې هم کار کړی د پنجابي فلمونو کې هم کار کړی او هغه هم سوپر ډوپر هټ تللی او د پښتو خو تاسو ته پته بلکې تر دې پورې چې ګنیز بک اف ورلډ ریکارډ چې کوم دی نو په هغې کې هم د هغې نوم راغلی دی بالکل چې راغلی دی چې په کوم فلم کې به بدر منیر نو چې تپوس بچو کو نو هغه فلم به هم چا نه کتل هغې له به څوک نه تله خو چې دا تپوس پې وکړو چې بدر منیر پکې شته نو وي واخه چې بدر پکې شته نو بس بیا خو یې ګورو نو بدر ابتدا هم وه او انتها هم وه بس هغه زه به دا ووایم خیال چې د پښتو فلم انډسټرۍ اختتام هم دی او جی لکه زه به دا ووایم چې د هغه نه وروستو پښتني معاشرې داسې یو هیرو داسې یو اداکار داسې یو هنرمند پیدا نه کو چې د فلم انډسټرۍ دنیا په آباده پاتې شي بدر منیر صاحب 14 تلین دی او تاسو هم راغلی دې ته نو تاسو څه ګڼئ چې بل بدر منیر به راشي یاره بدر منیر خو صرف یو پیدا و او بل خبره ده چې هر مینوال هر پښتون له پکار ده چې هغوی د خپل لیجن لپاره راشي هغې ته پیرزونې وړاندې کړي 14 کلیزه وه د بدر منیر راغلی پېښور ته او ډېر ښه پروګرام شو او جاوید یوسفزۍ په وینا باندې راغلی وه زموږ مشر دی او ډېرو پروګرامونو کې ورسره موږ رایوځای شوي وه دغه شانتې مردان په سیمه باندې موږ هم داسې ډېر پروګرامونه کړي دي او د میډیا کې یو وړوکی غونته نوم دی خو بس جاوید یوسفزۍ په موږ باندې ډېر ګران و د مردان یو سټار دی نو بدر صاحب هم یو سټار دی د پښتو ژبې لپاره یو ډېر ښه کار کړی دی نو داسې به بل اداکار را پیدا نه شي